چا که د رمضان المبارک د میاشتې روژې ونیولې، د رمضان المبارک د میاشتې روژې ونیولې، نو د دې کس مخکني ګناهونه به الله عز وجل معاف. لیکن هو دوه شیه ضروري دي، د ایمان په حالت کې او په نیت د ثواب. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوه قیده پکښې کې دي، یو دا چې ته به دا ایمان لرې چې دا زما د رب د طرفه پر ما پر سوی امر دی او زه د خپل رب بنده یم، زه د خپل رب دا حکم پر ځای کوم، دا زما د رب امر. بل دا چې د کولو په وخت کې به د خپل رب څخه د ډېر لوی ثواب امید لري. هسې نه چې روژه دې نیولې خبر هم نه یې چې ما روژه نیولې ده که مې نه ده نیولې. یعنې د روژې د نیولو په وخت کې باید ته د خپلې روژې څخه خبردار یې، ځکه چې د روژې څخه خبردار یې نو په دا وخت کې ته د غیبت څخه، د بهتان څخه، د ګناه څخه ځان ګورې، ولې تا ته خپل روژه در یاد وي. دا نه چې روژه دې نیولې ورباندې خبر نه. ایمانا واحتسابا، نو د دې بنده ګناهونه به الله عز وجل معاف کړي. کله چې روژه کې انسان عموما د الله عز وجل د رحمت سره مخامخ وي، نو مؤمن ته ډېر ځله الله عز وجل د توبې توفیق ورکوي، او د توبې د توفیق په وجه الله عز وجل د ده کبیره ګناهونه هم معاف کړي، صغیره ګناهونه بې له هغه معاف سوي. نو یو شی دا دی چې پیغمبر علیه صلات وسلام به کاوه، هغه دا چې پیغمبر علیه السلام به په دې مبارکه میاشت کې روژه نیول. دوم، پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا که د رمضان المبارک د میاشتې روژې او د رمضان المبارک د میاشتې قیام وکړل، یعنی تراویح یې وکړلې، نو د هغه مخکني ګناهونه به معاف شي. دوم عمل چې پیغمبر علیه صلات وسلام کاوه، هغه د رمضان المبارک په میاشت کې تراویح کول. تراویح دا جمع ده، مفرد یې ترویحتون راځي، یعنی پیغمبر علیه صلات وسلام به ډیرې تراویح کول. مطلب دا چې شل یا تر شل کمې، پر شلو اجماع بیا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې راغلی. پر امت باندې دا لازمي ده 60 رکعاته تراویح وکړي. 60 رکعاته تراویح هغو څنګه کولې؟ هغو 60 رکعاته تراویح داسې کولې چې د شپې ډېره حصه به یې په تراویح نیول، د شپې ډېره حصه به یې په تراویحو باندې نیول. 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته وخت به د هغوی تراویحو اخیست، ځکه چې دا د قرآن د نزول میاشت ده، د قرآن سره خاص تعلق. نو بل به تاسو دا کوئ چې د شپې به پر تراویحو باندې ډېر وخت تېروئ. دغه تمنا او دغه فکر مه کوئ چې امام دی یا حافظ صاحب دی ډېرې ژر زموږ تراویح راختمي. ستا که هره دقیقه د شپې پر تراویح باندې مصرفېږي، ستا دا وخت قیمتي دی. دا تراویح چې ختمې سي، ستا قیمتي وخت بس بند شو. نو خپل قیمتي وخت دا مه ضایع کوه. د علم تر کیف په تراویحو کفایت مه کوه. د علم تر کیف تراویح خو د ذریت پر بنیاد فقها جواز ورکوي، چې حفاظ نه یا خلک مریضان وي په وسع یې نه وي پوره، نو هغه وایي انشاء الله امید ستا چې د قرآن کریم د یو ختم پر ځای دی ودرېږي. لیکن اصل پیغمبري عمل هغه د ختم تراویح، د ختم تراویح به کوي، او قرآن کریم حافظ ته به وایه چې دا قرآن کریم به آرام آرام وایه چې زه د خپل رب پر کلام باندې خوند واخلم. موږ بیچارهګان خو د قرآن په معنا نه پوهېږو، ځکه نو د تراویح په تلوار باندې خوشحاله چې هسې ژر خلاص. که موږ د قرآن کریم په معنا پوهېدلی، نو تا به یوازې د سورت بقرې پر تلاوت باندې دومره خوند اخیستلی چې ټوله شپه به در باندې تېرېدل. دا چې ستا د رب کلام تا اورول کېږي، او په دې مبارک کلام کې تا ته د حشر بحث را روان دی، د آخرت بحث را روان دی، د جنت بحث را روان دی، د جنت د نعمتونو بحث درته را روان دی، او ته په معنا نه پوهېږې. دا خو زما او ستا بدنصیبي ده چې نه ورباندې پوهېږو.
نو که ته په معنا پوه سوې بیا به ته ټوله شپه د دې قرآن تلاوت ته غوږ ونیسې ځکه چې په دې کې څونه ذوق او خوند پروت دی که په معنا نه پوهېدې او تا د قرآن د الفاظو تلاوت کوي پر ځان دې برداشتول نو الله عز وجل تا ته 2 اجر درکوي یو اجر د تلاوت دی چې سماع یې کوي اورې یې بل دا چې پر خپل نفس باندې تکلیف تیرې دا 2 اجر الله عز وجل تا ته درکوي نو ستا تراویح باید د سنت طریقې پابندي تراویح د سنت طریقې موافقې تراویح کم از کم یوه سپاره په 1.5 ساعت کې باید وویل شي یوه سپاره تلاوت باید په 1.5 ساعت کې کم از کم وشي او دا باید دومره د تجوید د اصول مطابق وشي چې مؤمن د الله عز وجل پر کلام خوند واخلي دا افسوس ځای دی چې یو بنده د ناول اورېدلو ته 2 ساعته ورکولی شي د کرکټ د بازۍ لیدلو ته 1 ساعت او 2 ساعته ورکولی شي د فوټبال د بازۍ لیدلو ته 1 ساعت 2 ساعته ورکولی شي او د خپل رب د کلام اورېدلو ته 1 ساعت هم نشي ورکولی ډېره د افسوس خبره ده که موږ ځان ته متوجه سو او د خپل رب سره محبت او د هغه احسانات او انعاماتو ته متوجه سو نو بیا باید پر موږ باندې دا کار بوج نشي نو دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل عمل کاوه دریم عمل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په رمضان المبارک کې خاصتا کوي او په نورو میاشتو کې هم کاوه هغه د تهجد عبادت تهجد دا په ټولو وختونو کې هغه د خیر او د بهتري وخت ګوري په 24 ساعته کې د شپې او د ورځې ټول وختونه داسې دي چې ته د خپل رب څخه دعا غواړې لیکن یو وخت داسې راځي چې ستا رب تا ته وایي دعا راڅخه وغواړه هغه د تهجد وخت نور وخت الله تعالی ته زاري کوي او دا وخت کې ستا رب په خپل فضل او کرم تا ته وایي زما بنده که دعا غواړې وایي غواړه زه به قبوله آیا ستا یو دعا غوښتونکی چې زما څه دعا وغواړي او زه یې دعا قبوله کړم آیا ستا یو مغفرت غوښتونکی چې زه د هغه مغفرت وکړم آیا ستا زما یو بنده چې یو حاجت ولري او ما ته د خپل حاجت یادونه وکړي او زه یې حاجت پوره کړم دریم شی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاوه هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تهجد عبادت پر تهجد باندې هم باید کم از کم 1.5 ساعت یا 1 ساعت تیر هیڅ پروا نه لري که د رمضان المبارک ټوله شپه دې په عباداتو کې تیر شي که یو سړی خپل دنیوي کارونه د اوس څخه راکم کړي نو بیا پر ده باندې رمضان المبارک نه غمیږي عباداتو ته وخت ورکوي دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل عمل او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څلورم عمل چې په رمضان المبارک کې کاوه هغه دعا وه رسول الله صلی الله علیه وسلم به په رمضان المبارک کې دومره اوږده دعا کول چې کله به یې په دعا باندې ټوله ورځ ونیول او دا د امت په علماو کې هم راغلی ابن تیمیه رحمه الله په باره کې مشهوره ده چې د سهار د لمانځه وروسته به دعا ته ودرېدی تر غرمې پورې به دعا کول په دعا کولو کې چې سړی پر دعا ډېر وخت تیر کړي د الله عز وجل سره د انسان محبت پیدا کېږي او د الله عز وجل پر وعدو باندې انسان ته یقین پیدا کېږي تاسو یې تجربه کړئ دعا ته تاسو 1.5 ساعت وخت ورکړئ ته 1.5 ساعت خپل رب ته دعا وکړه ستا به د خپل رب سره محبت پیدا شي او د الله عز وجل پر وعدو باندې به یقین پیدا شي او الله عز وجل به ستا حاجات پوره کړي الله سبحانه وتعالی د سورة نمل په یو مبارک آیات کې فرمایي اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف سوءه د الله عز وجل نه ما سوا به بل څوک وي چې د یو چا حاجت چې هغه پریشانه وي ورپوره کړي موږ او تاسو څومره حاجات لرو څومره ضرورتونه لرو څومره مشکلات لرو